ننګرهار والي حیات الله حیات چې د تلې په 13مې بټي کوټ ولسوالۍ ته د امنیتي او ملکي مسؤلینو په ملتیا سفر کړی د بټي کوټ ولسونو ته د بټي کوټ د امنیت تامین له امله مبارکي ورکړه، خو د ساتنې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي سره د دې سفر پر مهال ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال غلام سني ستانکزی، ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي، ملي اردو ځواکونو قومندان بریج جنرال محمد کریم نیزی، د سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایوب حسین خیل، د پوهنې رئیس اسیب الله شینواري، عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال، ښار جوړونې رئیس عبدالقهار حیدري، کلو پراختیا او بیارغونې رئیس انجینر مجیب الرحمن ضیا، کانال رئیس سید آغا میاخیل او یو شمېر نورې ملتیا کوله. د دې غونډې پر مهال د بټي کوټ ولسوال عبدالوهاب مومند او یو شمېر مخورو د خبرو پر مهال د ننګرهار والي په مشرۍ د ټولو نظامي او ملکي مسؤلینو څخه مننه وکړه چې ولسوالۍ کې ورته د 14 کلن ځنډ وروسته پروژې پیل کړي. دوی همداراز مننه وکړه چې د خلکو پاڅون سره یوځای ورته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړل چې نن ټول بټي کوټ امن او د بیارغونې او نورو چارو لپاره چمتو شوی دی او له همدې امله د پوهنې، روغتیا، کلو پراختیا، ټولګټو چارو او یو شمېر نورو برخو کې د پروژو د پیل کېدو غوښتنې وکړې. زموږ لاس راوړنه د بټي کوټ ولسوالۍ کې په دې درې میاشتو کې زه د قدرمن والي صاحب نه او د دې د رهبرۍ نه او د ملي امنیت رئیس نه او د نظامي قومندانانو نه زه دونه زړه د کومې بټي کوټ بیا هم نه مننه کوم، قربانۍ ورته وایم چې دوی موږ ته هغه شی راوبخښه چې هغه د ټولو مسلمانانو چې سوله ده او د ټولو مسلمانانو زړه غواړي چې ارام ژوند وکړي په سولې کې. دا دغه نعمت چې موږ باندې پیرزو کړو، موږ غواړو چې د افغانستان ټول خلک خاص ننګرهار خاطر بټي کوټ ته داسې ځبېدلي لوس د دې جنګ نه عبرت والي چې دې ولس څنګه قرباني کړو، نور ولسوالۍ نه موږ غواړو غږ قرباني کوو چې تاسې خپلو ولسونو او هغه کوم رهبرۍ چې په ولسوالۍ کې شتون لري هغوی د خپلو ولسونو سره ځان نږدې کړي او خپل ځان د دغه عذاب خلاص کړي لکه څنګه چې بټي کوټ خلاص دی. او دا وړه خبره نه چې موږ تاسې موږ کوم نعمت په برخه کړی د هسپتال شفاخانه، دا زموږ د ولسوال یو لوی نعمت دی چې نن تاسې تیږه ډبره کې خدا او هغه ځمکه چې دلته موږ سره د ځمکې شتون نو ځکه نه لرله دې خلکو او دې کانال رئیس زموږ د روزا ډېر غواړي چې دې کې کړی د سیاست امې ډېر قدرمن رئیس نه د ولس په نمایندګۍ مننه کوم، قربانۍ ورته وایم چې دغه کار چې په څلوېښتو ورځو کې دې پرې کار شروع کړم او تاسو بولئ چې نن دلته چونم باید خپل کار پرې عملي شروع کړي. ننګرهار والي حیات الله حیات د دفاعي او امنیتي ځواکونو د میړانې او د سیمې خلکو د قهرمانۍ څخه مننه وکړه چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې تروریستي ډلې وځپلې او د دې ولسوالۍ د امن له امله خلکو ته مبارکي ورکړه. په لومړي قدم کې زه غواړم د بټي کوټ ټوله فتحه او د دښمن نه پاکېده د تاسې درون ولس په ویاړ باندې ټولو ته مبارکي وایم او د الله اکبر په چغو یې را سره بدرګه کوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. خوښ اوسئ، تاسې د موږ ویاړ یئ او تاسې بټي کوټ آزاد کړئ. د افغانستان ساتنه د مرزونو د خاورې د ګوټ ګوټ په دې کې شک نشته چې دفاعي او امنیتي ځواکونه د تاسې بچیان دي او هغو هم د دې ساتنه کوي، ولې د تاریخ په اوږدو کې د دې ساتنه ولسونو کړې ده، د دې ویاړ ولسونو ته لاړ ده، که هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او که تاسې یې په تاسې ټولو باندې افغانستان ویاړي. نوموړي زیاته کړه تر دې وروسته به بټي کوټ ولسوالۍ کې ظلم، غصب، جګړو او نورو ناخوالو وخت پای ته رسېدلی او که له دې وروسته په یاده ولسوالۍ کې کوم غیر قانوني عمل رامنځته کیږي مسؤلیت به د سیمې د مخورو او ولسوالۍ مسؤلینو پر غاړه وي. مشرانو په بټي کوټ کې د تیارو، ظلم، غصب، ناروا یو په بل باندې جګړې د دې وخت پای ته ورسېدې. په هغه وخت کې په دا تېرو 14 کالو کې چې هره ناروا دلته کېدله پړه یې موږ په چا اچوله؟ په دښمن باندې م اچوله. سر د نن نه او یا د هغه وخت نه چې بټي کوټ آزاد شوی چې دلته څه کېږي مشرانو تاسې موږ ته مسؤل یې. دلته موږ ته ولسوال مسؤل ده، دلته قماندان د پولیسو مسؤل ده، دلته مدیر صاحب د امنیت ملي
دلته تاسو ټول مشران موږ ته د دې مسؤلیت هغه د بټي کوټ ولسوالۍ مخورو ته سپارښتنه وکړه چې د هغو کسانو سره تر ټولو ښه چلند وکړي او سهولتونه ورته برابر کړي چې تر دې وړاندې په ناپوهۍ سره د خپل ورونو په وړاندې په مخالفت کې جنګېدل او دم ګړۍ له جګړې لاس اخیستې ترڅو دا بهیر لا هم ګړندی شي. ننګرهار والي حیات الله حیات د بټي کوټ ولسوالۍ مخورو څخه وغوښتل چې د غصب مخنیوي په موخه له ولایتي ادارې سره په اقداماتو کې همکاري وکړي او همداراز د بټي کوټ او کوټ ترمنځ د پیل شوي غصب د مخنیوي څخه هم یادونه وکړه. ښاغلي حیات ویل بټي کوټ ولسوالۍ کې نن د روغتیا او کلو پراختیا په برخه کې د 4 پروژو چارې پیل کړي او په راتلونکي کې به د پوهنې او نورو برخو کې هم د پروژو د پلي کولو بهیر ته دوام ورکړي. نوموړی وایي د بټي کوټ ولسوالۍ د شهیدانو کورنیو لپاره به په 1900 جریبه ځمکه کې او د ښوونکو لپاره به ژر د استوګنې په موخه د ښارګوټو چارې وروستۍ کړي او هم به یادې ولسوالۍ ته په بېلابېلو برخو کې پاملرنه وکړي.